ورو سوال کړی دی چې زمونږ د کور خوا کې وي جومات ته به کې یو څو کارونه کېږي هلته څه کسان راجمع کېږي یو څو کارونه کوي چې دا کارونه څنګه دي یو وی هغوی په دې سترګو په دې ګوتو باندې چوف وکړي او بیا دا ګوتې په دې سترګو باندې راکاږي او کله ښکل کړي د دعا نه بعد چې کله دعا وکړي که نه نو دعا نه بعد دا غټې ګوتې چې په دې باندې چوف کړي او بیا په دې سترګو کې بیا ښکل کړي تاسو ویلي دي چې خلک کوي دویم چې کله دعا ختمه کړي هغوی چې کوم راجمع شوي دعا د الله نه غواړي چې دعا ختمه کړي نو بیا سوره فاتحه لازم وي په دعا پسې وی دې سره دعا ښه قبلیږي دریم کار به وکړي دا دی چې قرآن ډېر ښکلی را ښکلی که یو لی ورکوي هغې ښکلي کړي بلې چې بیا د هغه نه لي هغې هم ښکلي کړي که المارۍ کې ږدي ښکلي کړي که المارۍ نه راغلي ښکلي کړي څلورم کار دا دی چې کله دوی د قرآن تلاوت کوي یا څه ذکر کوي نو هغې سره خوځېږي داسې نو دا کارونه څنګه دي الجواب ملک صاحب مخکې دا خبره وکړه چې مشهور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد چا چې زموږ په دې دین کې داسې نوي کارونه راویستو چې هغه په دې دین کې څه اصل نه لري نو دا کار مردود دی هر عبادت چې کې نو شریعت کې به د هغې اصل لټوي چې اصل شتي او که نشتي که اصل نه و بیا دا کار مردود دی نو اولنی کار د هرې دعا نه بعد د هرې دعا نه بعد په ګوتو باندې چوف کول او بیا د ګوتې په سترګو باندې ایښوده او ښکلول د بدعت دی بلکې دا خبره یاده کوي بعض کسان چې کله د مؤذن اذان اوري مؤذن لګي اذان کوي او په دې اذان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم راشي په دې به زر ګوتې ښکل کېږي دا بدعت دی بعض کسان اسی چې دا سترګه داسې وګروي نو بیا څه چلو کړي دا ګوته ښکل کړي که تاسو ته په دې دلیل معلوم وي ما ته یې وښایي زه به هم شروع وکړم ما ته خو په دې هېڅ نه دي معلوم خلک یې کوي که نه یې کوي حکمت یې چا ته معلوم دی څه شی چې ښکلې نه کړي بیا دانه راخېږي دا خو په کای زما د سترګې دانونه ډکې وی اوس موږ خو چېرته اوسه پورې نه ده ښکل کړي نو داسې بې دلیله پالتو خبرې دي نو دا ګوتې ښکلوله او سترګې ښکلوله لکه څه یې چله وي دا چې د پیغمبر نوم راغی که نه نو نوم خو د پیغمبر هلته واخیستی شو تا ګوتې دلته ښکل کړې دې څه مطلب شو ایو عالم په دې باندې بیان کړو ډېر ښکلی مثال یې ورکړو هغه مخامخ ورته بدعتي مولانا شو په دې ورسره خبرې کولې هغه ورته یې وي چې اوس ستا زوی تا سره راشي وړوکی زوی او زه د خپله ګوته ښکل کوم او ته راته وایي چې ولې زه یم چې دا زه ستا د زوی باندې مین یم ځکه مې ښکل کړ نو ګوته خو ما خپله ښکل کړه دې کې د هغې سره د محبت څه دي ماشوم سره خو محبت دا و چې تا د ماشوم تندی ښکل کړی وي په کار دې څه وکړه نو تا خپله ګوته ښکل کړه دا عجیبه محبت دی د پیغمبر سره چې نوم یې والي بیا ګوتې ښکلوه او عمل ورته ووایه پیغمبر به دا کار داسې کوو نه جي دا زموږ مذهب کې نشتي حدیث ولا نه منم طریقه ولا نه منم خو ګوتې هسې ښکلوم نو دا کار بدعت دی د دعا په اخره کې داسې کوي دا رور وایي دویم دا دویم کار یې دغه ذکر کړی هر دعا چې ختموي د په اخره کې سوره فاتحه وایي دا بې دلیله کار دی چې دعا په اخره کې به سوره فاتحه وایي او دی په ځان لازم کړي دا بدعت دی دریم کار قرآن ښکلول ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دې څه نه ثابت
نو قرآن کې داسې راغلي نه عامو صحابه کرامو نه دا ثابت دي چې هغوی قرآن ښکل کړی صرف د یو صحابي د عکرمه رضی الله عنه هغه نه ثابت دي روایت کې راغلي چې هغه به کله راواغېستو ښکلی وبه نو بنیادي مسله ګور په مسله ځان پوه کوي د عواطفو کار نه دی چې زړه جوړ قرآن او دا څنګه دا په دین صحیح ځان پوه کوي په دلیل په اصل په بنیاد دین د دغه کار نه دی چې ته زما زړه وي او دا خو چې د الله کتاب د دې سره زموږ محبت دی اصل او بنیادي مسله هغه دا دی چې په دې باندې په شریعت کې څه دلیل نشته قرآن ښکلول خو که څوک یې کله نه کله ښکل کي نو دا دې دلاسې وایو چې دغه عکرمه نه ده دا یو روایت ثابت دی دې دلاسې وایو که دغه نه ثابت نو بیا بعضو علماو په اوس هم فتوا ورکړې چورلټ چې دا کار به نه کړي خو که څوک یې ښکل کي نو څه حرج پکې نشته خو د دې ښکلول به صرف عبادت نه ګڼي ترجمه یې نه ویم تلاوت یې نه کومه په تفسیر یې نه پوهېږم عمل پې نه کومه او صرف ښکلولو ته نښتی ښکلولو مشینې بعض جومات ته رانوځي که داسې قرآن معمولي په الماري کې لږ کوک پروت وي به زر یې سیده کړي لکه روالې یو مخ ووایه که نه نه هغه چیز زموږ ژبه پیړه شوې ده تلاوت نشته تفسیر نشته درس کې کېناسته نشته چې به قرآن ځان پوه کړم صرف ښکلول ښکلول او ښکلول زموږ د عجم خلک نه دي عجم دوی به د ښکلولو ډېر مین دي جنګله دوی ښکلی قبر دوی ښکلی دیوالونه دوی ښکلی لرګي دوی ښکلی خاورې دوی خوري یعنې به دغې قیسو ته نښتي دي خو که د اصل بنیادي مسلې در راوسو چې راځه دا قرآن رالو دا چې ته په اردو باندې نښتی ښکلی د دې یو درس کوو هغه به عملي کړو راځه نبي علیه سره په دې کې نه کښېني زر به ویروي عرب ډېر بې ادبه دي سی چلې ولې عرب ولې بې ادبه دي بې ادبه په دې دی بس قرآن وي دقې شان کېښو سړی قرآن ښکل کېږي دې دلاسې ته عرب بې ادبه کړو د لوی بې ادبه خو ته یې چې په دې قرآن نه پوهېږي ته لوی بې ادبه یې زه یو پیر په حرم کې وم ډېر مخکینۍ خبره ده څلوېښت ورځې ما هلته تېرې کړې وې څه د احادیثو دوره هغه مې یادول نو په دویم چت کې ناست وم نو ځان له مې دا قرآن مراجعه کوله نو ستړی شوم دا قرآن مې ځان ته بیا دا ټوکې د رومیال مې لاندې خور کو اگر که دې ته هم ضرورت نه و خو ما بیا هم خور کو په دې لپاسې مې ځان ته قرآن کېښود ټوپۍ مې هم کېښود بیا مې قرآن کېښود ورته ناست وم کتو دوی کې یو دغه راغی پاکستانی ما بس پنجابی و بهر نه چې راشي دوی خو دا مطلب وي چې ټول خلک زموږ په ژبه پوهېږي نه خپله ژبه وایي هغه راغی ما سره خبرې شروع کړې ما ته وایي چې تاسو دومره بې ادبه شوي نو موږ نه به څه ګیله کوو تا دا قرآن مې کوم ځای کې اخولی نو مشر سړی ما به ده سره څه بحث مباحثه کړي ده سره بحث مباحثه د هغه په دلیل او په دغه څه پوهېږي خو دغه ذهن کې یو خبره ده چې دا اوس بې ادبي ده څه شي بې ادبي ده ښه پاک صفا قرآن دغه دی د جانماز دی قالین دی په هغې له پاس هم بیا رومیل او ټوپۍ پرته او بیا قرآن پروت ته بې تندی لګې الله ته که نه لګې تندی چې په الله ته لګې پاک دی که پلیت دی دا ځای هو پاک دی که نو دا بعض خبرې دې ته به سینه لږه کولا وساتي دا د دغه خبرې نه دي چېرې ته زما زړه وایي او دا خو قرآن دی او دا خو حدیث دی بنیادي محبت د قرآن سره هغه څه دی عمل پې وکړه ځان پې پوه وکړه او که کله کله ښکل کړي څه خبره پکې نشته او بعضې ښکل کړي بیا په تندي ولګوي او بعضې سینې پورې نیولی داسې نو دا هغه کارونه چې په دې باندې څه دلیل نه دی راغلی بل شویم کار و ها څلورم کار وي دا دی چې کله قرآن وایي نو هغه سره ټول خوځېږي په حلقه کې ګوره علماو زمخشري رحمه الله او داسې نور مولیانو علماو په دې لیکل کړي دي
چې دا کار بنیادي په اصل کې دا خوځېده نه دي دا د یهودو عادت دی تاسو د یوټیوب کې سرچ وکړئ د یهودو دغه راواړوئ دا عبادت طریقه نو ویې به هغه ټول دغه شان کېدي شي او زموږ په شریعت کې دا دی چې قرآن وایي نو واذكر ربك تضرعا وخفيه واذكر ربك في نفسك تضرعا خپل رب رعایت که په عاجزۍ سره نو عاجزي خو دا نه دی چې ته خوځې عاجزي خو دا دی چې ته غلی ناست شي نو دا خوځېده را خوځېده دا ښه عادت نه دی او ښه طریقه نه ده دومره زموږ په ملک کې خو چې څوک یې اوري هغه سره هم خوځېږي هغه پرېږده هغه کمې چې وایي هغه خوځېږي او هغه کمې چې نه وایي هغه هم خوځېږي دلته د عربو کې دا عادت نشته دا خوځېدو ده ما په خپله د قرآن چې مایات کړو نو استادان چې دی هغه پاکستانیان نو موږ به دا زور له سم به خوځېدو که نو خوځېدو بیا دوه قسمه یا داسې یا داسې کله به داسې کله به داسې نو بیا چې د عربو سره ما سبق وایي چې خوځېدم هغه په مخه به ما ته اواز کوو ته بیا وخوځېدې ما بیا ځان کار ټول کړو بیا به داسې پوه نه وي بیا به مې سټارټ کړو اوس هم کله کله را باندې یو دغه راشي داسې لکه هغه عادت د سړي نه ختمېږي کله کله کور کې ناست یم کتاب وایم یا قرآن تلاوت کوم به سټارټ شم داسې بیا ځان ته سوچ وکړم چې دا طریقه دې صحیح نه ده نو عاجزي پکار ده او عاجزي دا دی چې سړی صحیح غلی ناست شي د خوځېدو را خوځېدو نه ځان ساتل پکار دي والله اعلم نو دې ورور ته دا وایو دا کوم کارونه چې تا ذکر کړو په دې یارانو کې نو دا ټول څه دي ټول بدعت دی یوې پکې هم صحیح کار ذکر نه کړو څلور ونه کارونه داسې دي د بدعت